السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ستاسو ملګري بلال جان یم او زما سره زما ملګري زموږ مشر بهادر روان حساس موجود دی. ملګرو موده وړاندې موږ ستاسو سره یو ویډیو شریک کړې وه د بابا چې دی نو هغه فریاد کړی او زما په خیال چې درې ویډیو موږ شریکې کړې خو چا هم څه مرسته داسې خاص ونه لېږل. زموږ سره یو خوراکي رابطه وکړه او هغې زموږ سره پوره تعاون وکړو په دې کوم چې د سودا ترکاري دي کې د کچن هر سامان پکې دی، د خټکو پورې د هندوانې دي پکې، د ضرورت چې کم سامان دي د کچن نو هغه چې دی نو موږ بابا له واخیستو او هغه له وړو او د بهادر روان ډېره مننه کوم چې دا هلې ځلې کوي. شکریه ادا کوم زما نه خو په عمر کې ډېر مشر دی نو د دم ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ سره کمزور خلکو سره کیني. نو استادو ته څه وایې دی پاک بلال وروره هغه چې څه وو هغه خو تاسو وویله، خو به هر حال زه به دومره ووایم کتونکو ته چې د دې بابا یو ویډیو موږ مخکې کړې وه نو په دې رمضان کې خو موږ د هغه خواله دوه درې پېرې لاړو او چې څه زموږ د وسه کېده هغه مو له وکړو، خو چونکې د بابا غریبي وه او د بابا ماشومان چې دي نو هغه واړه دي او سهار د اختر ورځ ده او د بابا سره بیا موږ ته وعده کړې وه چې بابا موږ تاسو له د اختر سامان اخلو. نو دا ګرانو کتونکو موږ هغوی له د اختر سامان اخیستی دی او اوس به موږ ځو د بابا خواله دا سامان بابا ته حواله کوو. نو تاسو ته دا یو عرض پیش کوو چې زموږ دا ماتې ګوډې هلې ځلې دي نو زموږ سره لږه مرسته کوئ او زموږ لږه حوصله افزایي وکړئ، هسې نه چې موږ پر خپل میشن کې ناکامه شو او که چېرې زموږ دا میشن کامیاب شو نو زموږ او ستاسو د آخرت د بخشش یو ذریعه به وګرځي او چې تاسو څومره کسان زموږ دا خبرې اورئ زما تاسو ته درخواست ده چې تاسو هم دغه شان هلې ځلې شروع کړئ انفرادي طور اجتماعي طور، ځکه چې د وخت ضرورت دا دی. د کوم کرونا وبا چې ده نو دې خلک ډېر زیات ځپلی دی او خاص کر مزدور کار طبقه چې ده نو هغه د همدردۍ لایق ده. بس دغه خبرې اترې دي ګرانو استادو. زه به دا ووایم ډېر خلک تنقید کوي چې تاسو ویډیو ساده نو زموږ د ویډیو دا مطلب هر کس نه دی چې موږ خپل شومنټ کوو یا خپله مشروطیه کوو. زموږ د ویډیو هر کس دا مطلب نه دی. موږ تاسو صرف دغه یو هر یو بابا دی داسې نور زموږ وروڼه کو راځي د سکرین له نو هغه د مجبورۍ نه د سکرین له راځي او تاسو ته مخاطب کېږي. نو تاسو لکه پلیز لکه دغه خبرې د زړه نه وباسئ او چې دی نو د دې خلکو سره مرسته ضرور کوي. بلاره که ستاسو اجازه یې خطا کلامي دې ما پرې بښنه غواړم، زه به دا یو خبره ورپکې زه هم شریکه کړم. دا ویډیو موږ د دې دپاره کوو چې موږ خلکو ته ورښایو چې یاره دا خلک لږ موټیویټ شي، که د هغو فکر نه چې د هغو فکر راوړي. دغه بس دغه زموږ هم دغه دی. ملګرو ځو دا کوم سامان چې ما اخیستی دی کوشش کوو چې دا ویسو او کوشش دا هم کوو چې د بابا په څومره په سختو کې ژوند کوي هغه مو ښایو او رڼا نشته تیاره ده. کوشش کوو چې غم نو روان شو د خیره بس بلال جان وروره او ګرانو کتونکو اوس موږ روان شو او دا سامان هم راواچاو او اوس به موږ ځو ګلډېرۍ ته د بابا خواله او دا د اختر دا کوم سامان چې دی دا کوم سوغات چې دی نو دا به موږ بابا ته حواله کوو او د بابا سره موږ ژمنه کړې وه او موږ ځو خپله واده پوره کوو د بابا خواله روان یو. بس دغه خبرې دي.
ګرانو کتونکو اوس موږ د بابا کور ته راورسېدو او دا کم لاره چې وه چې په کم مشکلاتو کې راوختو زه تاسو ته ویلی نه شم څه همدا ماته ده نو بس موږ سره اوسئ د بابا کور ته ور روان یو نورې خبرې بعد باباجي کور ته راورسېدو او د دې باباجي دا کور چې دی نو دا ډېر په وران ځای کې دی داسې یو غر دی د دې نیر د غاړې نه د ډوډا بابا د غر اخري څوکې ته خاته دي نو خدای شته چې دا لار ډېره سخته وه او ډېر زیاته ستړي شو خو شکر په دې ده چې د باباجي سره موږ کومه وعده کړې وه نو هغه موږ نن پوره کړو د هغوی د اختر چې دا څومره سامان و د کچن څومره سامان و یا میټایي وه یا نور خټکي مټکي تقریبا هر شی موږ باباجي له راورساو او دا ستاسو مرستې دي زموږ سره تاسو زموږ سره مرستې وکړئ او موږ بیا ستاسو مرستې دغه شان غریبانانو خلکو او مستحقو خلکو ته رسو نو دا باباجي به هم ستاسو سره خو څو خبرې وکړي باباجي دا اورېدونکي ولیدونکي تاسو یې نه نو تاسو ورسره خبرې وکړئ او شکریه یې ادا کړئ ځکه چې دیو زموږ سره مرسته وکړي موږ بیا ستاسو سره مرسته وکړو حاجي ستاسو شکریه ده اورېدونکو او دا کسان بلال جان دي زما خواله راورسېدل د شپې 11 بجې دي الله پاک دې کامیاب کړي ستاسو په مرسته باندې دي تاسو چې څه امداد کوئ نو دې ما له رارسئ او خدای پاک هم کامیاب کړه دغسې په خپل وس باندې چې ستاسو څه امداد کېږي زما سره کوئ زه الله تعالی ډېر غریب یم او کور مې ډېر په وران ځای کې صرف دې درېو کسانو ته پته ده چې هغه دوی راځي زما ځای ته او بالکل څه وس مې نه کېږي نو بس د الله په رحم باندې به کېږه ستاسو په امدادونو باندې چې تاسو دوی ته امداد ورکوئ دوی به ما له راوړي الله هم کامیاب کړه خدای پاک هم کامیاب کړه ګرانو کتونکو دا باباجي چې ستاسو سره خپلې خبرې شریکې کړئ نو که تاسو دغه شان زموږ سره امداد جاري ساتئ نو موږ به د دغه شان مظلومانو او د دغه شان غریبانانو خدمت کوو او ستاسو هغه امانتونه به ورته رسو او زموږ دا ګران کشر بلال جان هم دلته ناست دی دی به هم لږې خبرې وکړي بابا باندې ډېرې خولې دي وجه څه ده دلته چې راختو نو ما ولیدو چې بابا یو درې پېرې راپرېم 2-3 درزه مې وخوړه هغه ویډیو انشاءالله شته هغه به مونږ شریکه کړو دغه سره د کم کتونکي چې مونږ ګوري د هغو سره به مونږ شریکه کړو او بس بابا ژوند ډېر سخت دی ډېر د سختو سره ژوند دی او کوشش کوو چې د ژوند چې دی خطر ته بوځو اوس چې د کم سامان و هغه مونږ ورسو بابا ته مونږ وعده کړی وه چې د کچن کم سامان چې دی او د هر څه دی د فروټو چې څنګه مالدار سړی خوري نو هغه شان بابا ته به انشاءالله مونږ هر سره ورسول او دا ستاسو په تعاون باندې زموږ سره یو خوراکي هم امداد کړی په دې کې د هغې هم شکریه ادا کوو چې په موږ باندې اعتماد کوي او ستاسو هم ډېره شکریه ادا کوو چې دغه مظلومانو غریبو خلکو پسې ګرځئ یو جهان مننه بخراون استاد ګرانو کتونکو دغه شان پروګرامونو دپاره زموږ سره اوسئ او انشاءالله تعالی بیا به ستاسو سره میلاویږو